السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ په خیر سید دی خدا. یو پوښتنه درنه وکړم. او مهرباني. د لمر د سپوږمۍ ورور زه دې کلي ته نوی راغلی یم، د یو بل څه نه پوښتنه وکړه. صحیح ده؟ په ماشومتوب کې مې چنګښه وژله. یو چا راته وویل چې مه یې وژنه، خدای به ګونګۍ ښځه درکړي. اوس دا ارمان کوم چې کاشکې مې په دې سر ویشتلی وی. ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਾਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ بې ادبي دې ما په یو دانه ګروپ راکړه. نو په دې کې د بې ادبي څه خبره ده؟ د تشناب لپاره وړم. चोर चोर खबर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के हो गए सिंह تا پسې داسې شوم لکه زیړه پاڼه، له ونې را پرېوتم او بزې وخوړم. ښځې دا پردي ماشومان نور کور ته را پرې نه دی. ګوره زموږ تولیه یې بیا پټه کړې ده. کومه تولیه ښیې؟ هغه ما چې د 5 سټار هوټل نه را پټه کړې وه. نه راوړې مې چې وه. دوستانو، په نړۍ کې 2 قسمه ښځې پیدا کېږي. اول قسم یې هغه دي چې ډېرې کمې خبرې کوي، په ماشومانو باندې چیغې نه وهي، د خپل خاوند هره خبره مني، د خپل خاوند احترام کوي. او دوم قسم یې هغه دي چې تاسو ورسره واده کړی. کچالو दिल का सुकून है जुबां او تورۍ. दिल की तरफ है ये دوستانو، که ستاسو ویښتان کمزوري وي او یا زما په شان بې وخته سپین شوي وي، نو د باران اوبه به په یو پلاستیکي لوښي کې واچوئ، 3-4 ورځې به یې وساتئ، بیا به یې راواخلئ او په خپلو ویښتو باندې به یې ولګوئ. د دې سره به انشاءالله 100% ستاسو ویښته لامده شي.